السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشحاله او کامیاب لره. محترمینو، د رزق د بندش لپاره، د رزق د برکت لپاره یو بهترینه او مجرب عمل له تاسو سره شریک کوم چې د یا فتاحو یا رزاقو ده. دا داسې وظیفه ده محترمینو چې هر چا کړی ده، هغه بیا د فقر د مسکنت شکایت نه ده کړی. دا ډیره بهترین مجرب توري دي، هر څوک یې کولی شي، نارینه زنانه. او دا د دې لپاره بیا بیخي مجربه ده له قرض څخه د خلاصولو لپاره. د قرض د خلاصون لپاره دا بهترین او مجرب عمل ده. د کاروبار د بندش لپاره، د کاروبار د پرمختګ د ترقی لپاره چې مثلا کاروبار دی بند وي، قسمت دی بند وي، د دې د خلاصېدلو لپاره یا فتاح یا رزاق ډیر مجرب عمل ده دوستانو. کچیری تاسو په مکمل یقین او عقیده سره دغه وظیفه وکړي کوم چې زه له تاسو سره نن شریکه کوم، ان شاء الله په فضل د الله سره د دغه تور مبارکو په برکات سره چې د الله تعالی نومان دي او په دې کې اسم اعظم هم موجود ده. د دې په برکت سره به بیا تاسو د فقر شکایت ونه کړئ، د مسکنت شکایت به نه وکړئ، د غریبي شکایت به نه وکړئ او په دې ژوند کې به چاته محتاج نسئ. په دې اوس زمانه کې، په دې اوس عصر کې محتاجي د انسان لپاره ډیر لوی عیب او فیغور ده چې انسان غریب وي، مسکین وي. نو دوستانو، که غواړئ تاسو کاروبار کوئ، دکانداري میږي یا بل کار میږي، هغه پر مخ ولاړ شي، په لږ وخت کې په هغه کې تاسو ترقی وکړئ او له هغه کاروبار څخه الله تعالی تاسو ته بې انتها مال او دولت درکړي. د دې لپاره دا مجربه وظیفه کول فکار ده. یا یو انسان غواړي چې زما کور ته رزق راځي، پیسې راځي، مال او دولت راځي، خو په هغه کې برکت نسته، نو د دې د برکت لپاره هم دا مجرب توري مجرب عمل ده. یو انسان غواړي چې پر ما باندې بې انتها قرض ده او زه له قرضدارۍ څخه دومره په تکلیف یم چې بهر نسم وتلی، ځکه چې که هر ځای وزم پوروړی راپسې ګرځي، له ما څخه پیسې غواړي، له ما سره ستنه، کور نسم ساتلی، په دې ګراني کې د کور ګزاره نسم کولی، نو له قرض څخه به څنګه ځان خلاص کم، د قرضدار حق به څنګه ورکم چې هغه پر ده باندې په حقیقت کې حق لري هم، او بیا د آینده لپاره په ده باندې څوک اعتبار هم نه کوي، نه پیسې ورکوي. ولې وایي؟ ځکه چې تا هغه حق نه ده ادا کړی، نو زمونږ ده به څنګه راکې. نو بیا دا انسان زندگی ډیره ترخه، ډیره په تکلیف وي. له دغه د قرض څخه د خلاصون لپاره دوستانو دا ډیر بهترین او مجرب عمل ده. یو انسان کاروبار کوي، په کاروبار کې پر شا راځي، یو انسان کاروبار کوي، په کاروبار کې ترقی نه کوي، یو انسان تجارت کوي، په تجارت کې پرمختګ نه وي. د دې لپاره هم دوستانو دغه مجرب توري زه له تاسو سره شریک کوم. بس صرف او صرف دا په داسې وخت کې کیږي چې کله هم سهار لمر راوختی، دا وظیفه تاسو کولی شئ. خو بیا خاص کر د نارینه‌و لپاره وخت دا ده چې له کور څخه وځي، دا وظیفه دې وکړي، لغه بعد دې وځي. او زنانه یې کولی شي په کور کې دنني، یا هغه زنانه چې کاروبار کوي هغو لپاره هم دا پکار ده چې په کور کې اولین دا وظیفه وکړي، لغه نه بعد کله چې هم دی د کاروبار پر طرف باندې وځي یا بهر وځي، الله پاک جل جلاله به له غیبي خزانو څخه د مرسته وکړي، له اسمانو له غیبي خزانو څخه به الله تعالی د قرضداري خلاص کړي او دی به له قرض څخه خلاص شي، او الله پاک جل جلاله به د کاروبار د دغې ورځې د روانې زندگی بند قسمتونه ټول ورته خلاص کړي، یو ډیره د سکون او د خوشحالي او د آرامه زندگی به الله تعالی د تور کړي. محترمینو، هغه دغه تور یا فتاح یا رزاق د دې تور عمل ده. دا هر څوک کولی شي چې قرآن کریم زده وي، کې نه وي زده، د دې عمل ورته ډیر اسانه او مجرب ده. ما تاسو ته ویل د دې وظیفې وخت دا ده چې له کوره وځئ، د کاروبار پر طرف باندې د باندې وځئ، یا د تجارت پر طرف، یا ځئ بهر ته. نو اولین چې له کوره وتلي نه یاست، په کور کې به کناس یاست، که بیده یاست، که مؤودس وي که نه وي، خو ښه خبره چې په اوداسه سره یې ووایاست. اولین به 3 واره
درې واره درود شریف وایاست اللهم صل اللهم بارک ده. بیا به له هغه بعد نه زر واره دا توري ووایاست یعنې دواړه زر واره دی نسې زر واره دا داسې ورته ګورئ زه طریقه درښیم. یا فتاحو یا رزاقو یو وار، یا فتاحو یا رزاقو دوه واره. دارنګه بیا زر واره متصل ووایاست. په دې دوران کې به له چا سره خبرې نه کوئ. له هغه نه بعد چې زر واره مې پوره کوي درې واره به په پای کې بیا درود شریف ووایاست اللهم صل اللهم بارک ده. کله چې مې دا وویل په سر کې هم ګورئ درې واره درود شریف، په پای کې هم په مابینځ کې دغه توري یا فتاح یا رزاق زر واره. له هغه نه بعد د په مختصر ډول باندې الله تعالی سپورته کوي دعا به وکړي چې یا الله د دغو په برکت سره د اسم اعظم په برکت سره د یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق په برکت سره یا الله زمالي مشکلات لرم دا ختم کې، یا الله د رزق تنګي دا ختم کې، یا الله د رزق له قرض څخه د خلاصون خواص زاری کوم، یا الله له دې څخه مې خلاص کې، بند قسمت مې را خلاص کې او ټولو چارو کې راته کومک راکې، یا الله په ټولو کې مې کامیاب کې. یا فتاح معنا دا د خلاصون کې، بندي دروازې به در باندې خلاص کې، بند قسمت به د خلاص شي، د رزق بندي دروازې به در باندې را خلاص شي. یا رزاق رزق ورکوونکی، رزق ورکوونکی څوک ده؟ الله تعالی ده. دا دواړه د الله تعالی اوصاف دي، د الله تعالی صفاتونه دي. کله چې د اوصاف او د صفات او د اسم اعظم وظیفت وکي هغه نه بعد چې دعا وکي الله تعالی به هغه دعا فورا قبول کړي. خو یاد ساتئ په سر کې درې واره درود شریف، په پای کې هم د وظیفې وخت دا د چې له کور څخه وځئ تر دې مخکې په کور کې دا وظیفه ووایاست چې راځئ په کور کې به دې هم برکت دي، په کاروبار ته تللی تر ماښامه پورې په دې کاروبار کې به دې الله تعالی برکت واچوي. دوستانو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو وکړئ په یقین فاقده سره، له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې پورې د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.